بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغه ذات چې ډیر مهربان او ډیر رحم کوونکی دی. نن ورځې کلاس تر ټولو مهم کلاس ده، ځکه چې په نن ورځې کلاس کې په تاسو ته د انګلیسي ژبې هغه جملې وړاندې کیږي چې هغه موږ هر ورځ استعمالوو او د کنورسیشن لپاره ډیرې زیاتې مهمې جملې دي. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس پیل کړو. نمبر 1 هیلو سلام. ګوډ مارنینګ سحر دې په خیر. که ماسپښین وي بیا ګوډ آفټرنون ماسپښین دې په خیر. او که چیرته ماښام وي نو بیا دا ډول ورته وایو ګوډ ایونینګ ماښام دې په خیر. او که شپه وي ګوډ نایټ شپه دې په خیر یا ښه شپه. دا هغه دا ګوډ مارنینګ، دا ګوډ نایټ، داسې ګوډ ایونینګ، دغه لغاتونه یا دغه الفاظ موږ هغه وخت کارولی شو کله چې یو چا څخه موږ ځو یا روانیږو، نو دغه الفاظ موږ کارولی شو. که مازدیګر وي که ماښام وي مطابق نوم اخلو او ګوډ کلمه ورسره ذکر کوو. ویلکم ښه راغلاست. How are you څنګه یې؟ I am fine زه ښه یم. Thank you مننه. او که تاسو مریض وئ نو بیا داسې ورته وایئ I am sick today زه نن ورځ مریض یم. sick وای مریض ته، today وای نن ورځ ته. and you او ته څنګه یې؟ I am also fine زه هم ښه یم. that's good دا ډیر ښه دی. that's good ډیره ښه ده، یعنی چې ته ښه یې نو دا ډیره ښه خبر ده. I missed you so much ته راته ډیر یادېدلې. miss وای یادولو ته. miss نورې معنی هم لري خو یو معنی یې یادول دی، یادېدل. مثال ته ماته ډیر یادېدلې. I missed you so much. What's new څه نوې تازه. nothing much څه خاص یا څه ځانګړي څه نشته. see you later وروسته به سره ووینو یا بیا به سره ووینو. goodbye د خدای په امان. bye په مخه دی ښه. په مخه دی ښه. I lost the way ایمانه لار ورکه شوې ده. کله چې تاسو نه په یوه لار روان او لار د نه غلطه شي نو په انګلیس کې په دا ډول وایي I lost the way ایمانه لار ورکه شوې ده یا لار غلطه شوې ده رانه. Can I help you زه تاسو سره مرسته کولی شم. help وای مرسته ته، کومک ته وای. you معنا ته یا تاسو، I معنا زه. can معنا کولی شم. can کولی شم. I زه. help مرسته. you له تاسو سره. can you help me ته مرسته ما سره کولی شي. یو چا ته موږ وایو چې ته ما سره کومک کولی شي. can you help me I am looking for a hotel. زه هوټل ګورم، د هوټل پسې ګرځم. please مهرباني وکړه. wait انتظار وکړه. a little لږ.
please wait a little. لږ صبر وکړه، لږ انتظار وکړه. 1 minute please. صرف یوه دقیقه صبر وکړه. 1 minute please. How much is this? How much is this? دغه په څو ده؟ کله چې موږ یو چا څخه د یو شي د قیمت باره کې پوښتنه کوو نو موږ پښتو کې ورته وایو چې دغه شی په څو ده. دوکاندار نه پوښتنه کوو چې دا په څو ده دا کلم، نو داسې ورته وایو how much is this. دغه په څو ده، یعنې څومره قیمت لري. د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه زده کړئ نو تاسې باید هره ورځ پریکټس وکړئ، یعنې تمرین وکړئ په انګلیسي ژبې. نوې جملې زده کړئ او تمرین پرې وکړئ. تمرین کول، پریکټس کول د انګلیسي ژبې د زده کولو ټولو اسانه او چټکه لار ده. نو تاسې باید هر ورځ تمرین وکړئ، نوې جملې زده کړئ. که غواړئ چې نور کلاسونه په خپل ټایم ترلاسه کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس چې موږ اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much.